اشرف غني پکتیاوالو ته په وینا کې وویل چې د سولې په راتګ سره به طالبانو ته ډیر کاري فرصتونه په برخه شي. نن درته جالب مطلب لرم، خو د مطلب د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني که سوله راشي طالبانو ته هم حکومت کې کاري فرصتونه برابرېږي. ولسمشر غني پکتیکا ولایت ته د سفر په ترڅ کې په یاد ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي که چیرته د سولې خبرې په بریالیتوب پای ته ورسیږي نو طالبانو ته به هم په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابر شي. نوموړي زیاته کړې په تیرو څو کلونو کې څنګه چې لازمه وه پکتیکا ته کار نه دی شوی، خو په خبره یې د دغه ولایت د امنیت ښه والي په موخه به ډیر ژر د امنیتي او پوځي لیوا نوي قماندانان ور واستوي. نوموړي دغه راز مالي وزارت ته سپارښتنه کړې چې د راتلونکي مالي کال بودیجه کې دې په یاد ولایت کې د 3 سترو بندونو جوړولو لپاره پیسې ځانګړې کړي.